دروازې خو ما د تابلې پې درته ویلو بسم الله الرحمن الرحیم بالکل وام تاسو چې کوم وایي یا به درته وایو خو خیر دی لږ په کلارې واورئ د ټول نه لومبې دغه پروګرام چې چا را جوړ کړی د هغې ټولو منتظمینو ډېره مننه بیا تقویم الحق او حافظ افتاب عالم بیا ډېره مننه چې دغه ترتیب یې د هلکانو ته جوړ کړی لږې تاڼې ولې ووهئ او د بازاده دانش صاحب ډېره مننه چې د هغه شیرینګل او دیر نه راغلی د هغه دپاره هم لږې تاڼې ووهئ ما په کلاره واورئ نو لږ غلی شئ ښه راته کې وي مګر په سخته نه ځي ما سره څوک دغې اړخ ته نه ځي او پښتون لازم ده چې جنت ته به ځي سړی خو دوه ځله دوزخ ته نه ځي او راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د آدم نه تر دې دمه مسله ده او ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما ورته ویل چې تښتېدلی رنګ او بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټۍ نه به ویتلی رنګ بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټۍ نه به ویتلی رنګ امورې د جنت د مینارو به وي ستا د دې جامو په شان مخلی رنګ وام درته وایي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي او پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي او سا صورت شي یار ته هر سړی تسلیم دی سا صورت شي یار ته هر سړی تسلیم دی بیا زمونږ په شان چې خوله ورپسې نه وي او پارمان څه مهذبه احتجاج دی هغه اوښکه چې رانجه ورپسې نه وي وخت دی مهربان په خراباتو وي وخت دی مهربان په خراباتو وي موږ به د حالاتو جنازه کوو تور مو د دښمن وي د تیارې په شان خپله فیصله به په ډیوه کوو او یاره زړه مې خولې پورې راغلی دی ځان چېرته اوزګار کړی یوه شپه کوو وایي هغه کول وام درته هغه کول چې په کار ونه شو هغه کول چې په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو هغه کول چې په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته استانه دوه ورځې انتظار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستانه دوه ورځې انتظار ونه شو د خپل ژوندي احساس میرمن واخلمه په خپل دښمن رانه ګزار ونه شو او مزاحمت لکه چې سر وخوړو بیا اهتمام چېرته د دار ونه شو او چغې دې چې د شارګ نه یې نږدې خدایه چې د شارګ نه یې نږدې خدایه چغې دې سل نه اورېدې خدایه چې د شارګ نه یې نږدې خدایه چغې دې څنګ نه اورېدې خدایه صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایه صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایه او زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایه زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی
دومره نږدې مې ولیدې خدایه او زه چې بتلم د خراباتو پسې ته ما ته لار کې ودرېدې خدایه زه چې بتلم د خراباتو پسې ته ما ته لار کې ودرېدې خدایه او درغاړې وځمه زه چېرته یې ته درغاړې وځمه زه چېرته یې ته ای د حرم او بت کدې خدایه دروازې سره تر غاړې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر دی هم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته د دیوال سره چې لاړې دروازې او هغه څه چې غم هم دی مرور داسې یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي او ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چې د هندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي او ویې تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل کرالې ما به نه پېژنې